کوچنی دنیا ته نه دی راغلی، اوس هم د مور په نس کې دی. نو کم شیان د مور و پلار باید چې وکړي، خصوصا مور چې یو ښه نیک صالح اولاد دنیا ته راسي. اللهم بارک لنا فیه وادهم خیرا منه، په دې کې برکت راکړه مګر در دغه له شره باندې وخوره. مګر د شیدو په باره کې دا نه ویلي چې در دغه له شره باندې وخوره. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ د یخو سره ښه یاست؟ بس نو د دنیا د ګای یخی ګای ګرمي ګای خوشحالي ګای غمی، بس د دنیا چیریږي. یو ورځ به ختم سي، یو ورځ موږ ختم سو، بیا به نور خلک راسي، بیا به هغه ختم سي. دا نو سلسله شروع ده. نو څنګه یاست؟ ټوله ښه یاست؟ امید چې ښه به یاست. خدای تعالی دې د هر ناجوړۍ څخه، د هر آفت څخه، د هر پریشاني څخه هر مسلمان وساتي. او د ورګورتو غټ پریشاني، غټ آفت چې دی، غټ عذاب چې دی، هغه یو څوک چې په ګناه اخته یا د ورګورتو غټ عذاب دی. نو خدای تعالی دې د هر یو د عذاب څخه وساتي. سلسله شروع ده اولاد په باره کې، چې خدای تعالی یو چاته اولاد ورکړي، پلار مور دواړه نو اولاد خدای ورکړي، دا ډېر د خوشحالي دی. نو دا دوهم حصه دی، دا د بیان دوهم حصه ده. نو په چیر بیان کې یو څه خبرې سوي وې، هغه دلته زه نه ریپیټ کوم، زه غواړم چې دا بیان لنډ سي. اوله خبره دا ده چې د اوله میاشتې د حمل، ولې موضوع دا ده چې کوچنی دنیا ته نه دی راغلی، اوس هم د مور په نس کې دی. نو کم شیان د مور و پلار باید چې وکړي، خصوصا مور چې یو ښه نیک صالح اولاد دنیا ته راسي. واجره ده. نو څه دعایې مې در وښولې، یوه دعا نن بله در شوم، هغه دا ده: رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دا د سوره ابراهیم دعا د آیت نمبر 40، چې یا الله مال منځ گزاره که او زما چې د اولاد را روان دي دغه منځ گزاره که. یو څوک چې لمونځ کوي انشاءالله ډېر کارونه به سمي. دا خو یوه خبره. دوهمه مهمه خبره دا ده چې خوشحالي دغه ښه ده، دغه مور چې کوچنی په نس کې دی، میک شور چې دا خوشحاله یي. که دا خوشحاله نه یې، پر کوچني باندې ډېر بد تاثیر کوي، نیګټیو تاثیر کوي. یو ښځه وه، د هغې څه پوښتنه وشوه، ډېر هوښیاره ښځه په کتاب کې لیکلي دي. وایي د دې څه پوښتنه وسوله چې دا ستا زوی ډېر ژاړي، بیخي ډېر ژاړي، دا څه پرابلم لري دی؟ چې په جواب کې ورته وویله ول کیسه دا ده چې دی زما په نس و، زما خاوند زه ډېر وژړولم، معنی تکلیف یې راکوي. نو په دغه صوب دا اولاد باندې دا تاثیر مولیدي. نو په دغه علما، ډاکټران، حکیمان دا ګرده وایي چې میک شور دا ښه ده، د مور د کوچني پر وخت باندې ټینشن مور کوه، پرابلم مور کوه. دا پلار ته دا خصوصا ویل کېږي، خواښې ته ویل کېږي، واجب اندروندو ته ویل کېږي چې مه کوئ، خصوصا هزبینډ ته میړه ته ورکوي چې مه کوم، خدا هم ستا زوی دی. نو خو یا چې لور ته را روانه دی دنیا کې، ته غواړې چې هغه داسې هیلتي نه یې او اکټیو نه یې، نو خدا تاثیر ورکوي. نو دا دوامه خبر. کوره د خوشحالي دپاره ښځې ته هم دا ویل کېږي دا مور ته چې ډېر ډیمانډس مه کوه، یو دا څنګه ځای مې دی، یو دا شپرکټ نه دی سم، یو دا نه دی سم، دا ناکه مغز ستا ټینشن اخلي. نو یو کیسه به درته وکړم لنډه کوچني. یو سړی راغلی یو بزرګ ته، ول ډېر غریب یم مسکین یم، تاسې به اورېدلې دا کیسه، ول ډېر غریب یم مسکین یم، بس که یو د خدای خوار دی هغه زه یم. بزرګ د خدای ولی خدای دوست ورته ویله، ول ګوره دا سترګې چې نه دي دا ماته راکړه، زه به 1 لک درکړم، دا لاس چې ما ته راکړه زه به 15 لکه درکړم، دا پښه چې ما ته راکړه زه به 10 لکه درکړم، دا خو 1 لک نه در کوم زه. ول نو وروره 10 لکه 6 لکه بلکې $1,000,000 تا په بدن کې اوس در څخه دي، دا نه راکوې او په پوهېږم چې دا شیان دغونه قیمتي دي. نو ورسه ته دنیا کې وګوره، خلک بې سترګې دي، بې غوږو دي، بې لاسو دي، بې سترګو دي. نو خدای تعالی دا ګرته شیان درکړي او ته کمپلینونه کوې. نو داسې ښه هوښیاره خبرې ورته وکړه. نو دغه ښځې دپاره ډېر مهم دی چې موږ خوشحاله وساتو. صحیح دی؟ دا ټوله فامیل ته ویل کېږي، که غواړې هیلتي چایلډ، که غواړې نیک صالح چایلډ، میک شور شي از هیپي.
میک شور چې د جې ټول شیان موږ ضرورتونه ور پوره کړو او جې ته هم دا ویل کېږي چې ډېر ډیمانډ به نه کوي. ښه بله خبره ګوره د ډاکټرانو ده، هغه خو نو تاسې اورې اورېدلې به هم یې په ډېر چینلو کې هم چې د ښځې دپاره ډېر ضروري دی چې خپل د غذا خپل د فوډ ډېر خیال وساتي ولې پر کوچني باندې تاثیر کوي. اوس نو اسلامي یو شی به زه در وښیم، اسلامي شیان نو هغه د ملا صاحب کار دی، نو ډاکټري شیان چې هغه خو نو تاسې هم له شو پوهېږئ زه هم له شو پوهېږم مګر اصلي ایکسپرټ نور خلک دي. اوس په اسلام کې دا شیجې نه دي. الله اکبر. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم به یو شی وخوړی یو دعا به یې وکړله، اللهم بارک لنا فیه واتهم خیرا منه. یا الله دا چې را باندې وخوړله ستا شکر دی مګر در دا اښله را باندې وخوره. مګر د شیدو دعا چې وه هغه ټوټلی جلا دعا ده. هغه چې شته اللهم بارک لنا فیه وزدنا منه. یا الله دا شیدې چې را باندې وچښلې او په دغه کې نور برکت راکړه. دا د شیدو دعا ده. مګر په نورو شیانو د ډوډۍ چې ویې خوړله چیش دعا به یې کوله، اللهم بارک لنا فیه واتهم خیرا منه، په دې کې برکت راکړه مګر در دغه لاشه را باندې وخوره. مګر د شیدو په باره کې دا نه دي ویلي چې در دغه لاشه را باندې وخوره، ولې شیدې داسې شی دي چې دواړه شیان کوروي، هم د ډوډۍ خوا هم د اوبو خوا دواړه شیان کوروي. او آخري خبره دا درته کومه، دا چې ما ویله دا خبره مال واو دا څنګه خبره ده. هغه چیز ده دغه مور نه ده، دا کوچنی چې په ناست دی دغه مور ته ویل کېږي چې د صحابه کرام د دې کیسې ډېر اوره او وایې. ولې د عرب په زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې دا ښه نه وه چې کوچنی به یې درلودی، د جې په خونه کې به د باچایانو د سولجرانو د سپاهیانو د دغو عکسونه به یې وموښلول. ول دا ښه ده چې دا مور چې ورته ګورې ابالا پر جې تاثیر کوي، وایي دا داسې به جنګجو یو زورور ځینې پیدا سي. انه اوس خو نو دا شیان په اسلام کې الاو نه دي چې یو سړی غټ د شاهرخ خان او د سلمان خان عکس ولګي، خدای نه کرده. اوس نن سبا یې کوي دا خلک، خو دا ځای د بیان نه دی، نعوذ بالله انچک انچک چمونه کوي. دا بیا بعد خبرې چې بیا بعد بیان کې وکړو. اوس علما وایي قرآن ډېر اوره خصوصا او د سهار لمونځ مه قضا کوه خصوصا، ولې دا اوله میاشت دا ګرته پروسس شروع دی دننه، دا ګرته شروع دی چې در څه ناوخته نه سي. نو په خونه کې داسې تلاوت ولګوه، په خونه کې شیخ سدیس، په خونه کې د صحابهو کیسې په زوره، خصوصا خالد بن ولید، عبید الله بن جراح، عبدالرحمن بن عوف، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین. والله بیا نو ته ګورې چې داسې نیک او صالح اولاد به انشاءالله دا دنیا ته راسي چې سړی به اریان ولاړ سي. نو وروره دا هغه کارونه دي چې در مخه به کوې، دا هغه کارونه نه دي چې اولاد پیدا سو خدای نه کرده د هغه بعد نافرمانه سو، اوس نو ملا ته څوک رازغلې تعویض راکړه اولاد مې نافرمانه سو. نه نه نه، دا په سر کې به دا کارونه کوې بیا نو انشاءالله خدای تعالی به صالح اولاد درکړي. الله دې ټولو ته نیک او صالح اولاد ورکړي او دغسې دغه خبرې چې اوس الله دې زموږ په ژوند کې راولي. او ستاسو گزارش دی دا زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د نور سره شیر کړئ دا ویډیو. دا یو گزارش دی، ریکویسټ دی، نور ستاسو خپل کار دی. په کامنټس کې نه کې دغه هم کوئ، فیډبیک هم راکوئ. بعض خلک یې راکوي مګر لږ راکوي، ډېر یې راکوي چې فیډبیک راکوي په چیش موضوع باندې بیان وکړو هغه تاسو وایاست. دا یو گزارش دی، نور نه پر ما فرض دی چې زه بیان وکړم، نه پر تاسو فرض دی چې تاسو زما بیان واورئ. دا یو د بل سره یو سپورټ دی، دنیا یو په بل خدای تعالی جوړه کړې ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.